که ته چېرته ښیي نو مه خفه کېږه، پریشانه کېږه مه د چا په تلو یا د چا په راتلو. څوک بد وي نو هغه به د بدو په سزا کې تا د لاسه ورکړي. خبره یاد وساته، همیشه دپاره بیکاره میوه، خرابه میوه هغه خپله ضایع کېږي، هغه خپله غورځېږي. هغې باندې ځان مه بدناموه، هغې باندې خپل ځان مه سپکوه او د هغې په فکر کې مه اوسېږه، ځکه خرابه میوه چې کله د ښې میوې سره یوځای شي نو دا ښه میوه هغه خرابه میوه ښه کولی نه شي، بلکې د دې خرابې میوې په سبب باندې هغه ښه میوه هم خرابېدی شي. خو که په وخت باندې فیصله وشوه او د ځان نه دې جدا کړه یا وغورځولې شوه نو ستا دپاره دا فایده ده. الشیخ سعدي فرمایي صحبت صالح تورا صالح کنه، نیکانو سره د صحبت او ناسته وکړه، صالح او نیک به درنه جوړ شي. و صحبت طالح تورا طالح. او حدیث نبوي هم دی که عطار سره کېناستې خوشبو به هم حاصله کړي او زړه به هم دې ښه شي، فایده ده. او که لوهار سره کېناستې نو هغه چې کله کار کوي هغه سپرغۍ به راولوځي او ستا بدن به زخمي کړي یا به ستا لباس داغي او سوري کړي.